سلامونه دوستانو، د اوس ماښامنۍ د جمعې د شپې د زلزلې په اړه تازه معلومات دا دي چې په څنګ کې کوم تصویران درته ښکاري. دا د جلال آباد یو کلی دی چې په مکمله توګه باندې ړنګ شوی دی. هلته خو الحمدلله جاني نقصان نه دی شوی، خو مالي نقصان دا شوی دی چې کورونه ړنګ شوي دي. او اوس هم په مختلفو ځایو کې د زلزلې جټکې روانې دي، په مختلفو ځایو کې د زلزلې پېښې روانې دي. الله پاک دې خیر وکړي. دغه رقم ته په پاکستان کې هم په مختلفو ښارونو کې راولپنډۍ، اسلام آباد، پېښور، دغسې مختلفو ښارونو کې زلزلې محسوسه شوي دي، د زلزلو جټکې محسوسه شوي دي. نو الله پاک دې خیر وکړي. دغه تازه تصویران دي د جلال آباد د یو کلي چې هغه کلی په مکمله توګه باندې ړنګ شوی دی، خو هغه کلي خلک چې کوم دي هغه وختي وتلي وو. هغه کلي کې جاني نقصان نه دی شوی الحمدلله. خو نور تازه معلومات به سره شیر کوو، خو تر اوسه پورې الحمدلله څه جاني نقصان نه دی شوی، خو په مختلفو ځایونو کې د زلزلې جټکې محسوسه شوي دي. الله پاک دې خیر وکړي. الله پاک دې نور په مسلمانانو او په افغانانو باندې دې خدای پاک رحم وکړي. ډېره تباهي وکړله. اوس هم په مختلفو ځایو کې د زلزلې جټکې محسوسه کېږي، خو دغه تازه تصویر چې کوم دی دا د جلال آباد د یو کلي دی.